بل دا ده چې زموږ په دې پروګرامونو کې دومره تجربه وشوه چې تمسو خادی له بوځي که نو دا خلک راله اکثر میل لارې ته راوځي دا میر اغوستی او دا خیال محمد دی او دا ګلدار دی سهار چې راځو بیا څوک دام نه وي چې په مخه دی ښه ملګرو دا د میراوس کم زوی چې و هغې هم بیان راغی ویې ویل چې زما کم پلار چې دی هغې د قوم دپاره ډېر زیات خدمت کړی دی او اوس هغه ډېر زیات بیمار دی خو تر اوسه پورې صرف د کم یو د خیبر پښتونخوا حکومت د سایډ نه هغه ته 15 لک روپۍ اعلان شوی دی د هغې نه پس تر اوسه پورې ورسره چا مدد نه دی کړی نو د میراوس کم زوی چې دی هغې هم قوم ته پیغام ورکوی ویل چې آیا زما پلار چې کم دی هغه دا وخت په ډېر زیات سخت صورتحال کې دی او تاسو ټولو ته زه یم چې زما د پلار سره مدد وکړئ زموږ د کورنۍ سره مدد وکړئ ځکه زما پلار د قوم په مخونو د خندا راوستلو دپاره مختلف قسمه هغه خدمت کړی دا یې هم ویل چې کله به زما پلار داسې یو پنې کومه خاکسه تیار کړم د ټول نه مخکې به چې کم دی وایي موږ ته ویله نو موږ به ورته هم ډېر زیات خوشحاله شو د هغې نه پس به بیا موږ ته ویل چې آیا څه مزه پکې شته که نه نو موږ به چې کله هغه پاس کړو نو بیا به نورو خلکو ته ویله نو زموږ دا 2 کاله وشو چې زموږ په کور کې غم دی خوشحالي نشته خفګان دی زموږ پلار چې کم دی وایي بیمار دی او په دغه حالات کې د کم خپه چې د هغه ترې هم کټ شو بلې خپې ته چې کم د هغه هم خطره ده نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو الله حافظ